والله یتونه نازل کړه وی ویلي عائشہ الله تسلی ورکړه وی په دې منځ کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام زمون کور لراغه وی زکات کې برته ما څه شړې وغیرہ دا په سر باندې پسند راچولې و ځکه مریض وم او سخت مریض وم او د سترګو مې وو کې زیات روانه وی رسول الله چې کله زما خو لراغه وی د مور مې وختم چې د الله نبی راغله راشه وی زه د کڼ راوچته شو مورالم د خوا کې کېناستم وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام علیه ویلي چې عائشہ انسان ډیر عاجز دی ناقص دی نیمګړی دی ګناه ته کیږي کچرته دا زنا کړي د الله نه بخنه وغواړه الله به معاف کړي وی وجه دا د قانون دار چې کله یو بنده ګناه وکي او رب العالمین له صدق باندې توبه وباسي زمونږ الله دا معاف کړي دا ګناهونه ورته معاف کړي الله به ته ګناه معاف کړي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله دا خبره وکړه نور من غړ خپه شو چې دی خلکو زما په باره کې دا څومره سخت نظر جوړ شوی د نظریه چې دی زنا کړی دا وی پلار له د خپل نظر ورواړه ورته ومي ویلي ابي ایز ما پلار د رسول الله له جواب ورکا وی هغه زه به جواب ورکم وی مور له متوجي شوم دی مور له مې زما مور د رسول الله له جواب ورکا زما په باره کې لګ دی پاتې چې زما وکي ما زنا نه کړو داخله زما باره کې د زناکاری عقیده لري وی مور مې مالو ویل چې زه به څه جواب وکم پیغمبر له ته بخپل وکا وی دی وخت کې رب العالمین زما د وکي بند کړي او زړه مې مضبوط شو مطمئن شو رسول الله له مخ راوړ ورته ویل چې اې د الله نبی زکه وایم چې ما دا زنا نه ده کړې ستاسو نظریه زما باره کې د جوړه شوی چې د زنا کړې زما تصدیق تاسو نه کوي او کله دا خبره وکما چې ما دا جرم کړی دی دا بد اخلاقی می کړی دا خو قسم په الله چې زه دې کار نه پاک انډیرا زه بریم زه چرته دې شیله راوړل شوی نه ما او نو زنا زما نه صادره شوی دا ستاسو نظریه زما باره کې د جوړه شوی دی چې دې په زنا کړی بد اخلاقی به کړی خو زه به د صبر کوم لکه څنګه چې ابو یوسف صبر کړی وي د یعقوب علیه السلام د انو زمانه دیاده ووت هغه په دې طریقه وې ځامن ورته رااله ورته ویل چې اے فلارا یوسف هم بار استلو شرم قولې ورغه وغه و خړلو وی هغه ویل زه به څه کوم خو فصبر جمیل زما د الله نه کې صبري صبر جمیل دا معنی چې مخلوق لبه کې شکایت نه یو تسکیه د خپل ځان نه یو د الله د رحمت تمه بکی د درې شرطونه چې موجود شي عائشہ ویلي وی قسم په الله چې زره دې کار نه پاکه ما دا کار نه دی کړی لیکن دومره خبره ده که زه څومره وایم چې ما نه دا کړی خو تاسو زما باره کې اوس نظر نه جوړوي نظر هم بل کوم ته جوړه ده بیرته لاړم خپل کړ کې سملس عائشہ رضی الله عنها په خپل ډیر عاجزه خزوا هغه و شرطم زما ته چې تم زما باره کې نه و چې الله به زما باره کې وحی راولي کی ځکه زه وحی او یا د اسمانونو مالک چې عرش باندې مستوی دی هغه بس ما برائت وکي ودا خبره شرط زما په دماغ کې نه ګرځیدا ځکه زه ډیره فقیره او عاجزه زنانه ما خو زړه کې مې خبره ګرځیدله چې الله رب العزت به رسول الله له خوب کې زما په باره کې خبره وکي چې عائشہ زنا نه کړو دا ډیره پاکه خزره ځکه بده کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام هم دردمنو باغم دا بدنامه راغلی و وی رسول الله ناسو چې کیفیت بدل شو وجه دا و چې پر رسول الله باندې بکله وحی راتله را کیفیت به بدل شو د جبرئیل سره په تعلق کې راتلو وی سورې نور رب العالمین نازل کی او چې کله نازل کی وی فضحک رسول الله والوخندل وی مالوی شي عائشہ الله رب العزت د اسمانونو نه استبرات وکي چې تپاکه خزای قران کې الله والله یتره نازل کړه وی ویلي عائشہ الله تسلی ورکړه چې دا منافقان دي عصبه منکم او دوی دا خبره به شبه من اړی راړی چې دې جنا کړه او دا کړي اندره پر دې خبره نه ځان ساتي او عائشہ ډیره پاکه خزره دا چرته بد اخلاقی نه کوي او دا منافقان دي چې دا خبره مخ وړاندې کوي مؤمنانو باندې ګمانون لري خاص کر په همجنس باندې او به خپل مور باندې ځکه دا خو زموږ مور ده
د رسول الله بيبي او د رب العالمین لوی دوست سره منافقان به رب العالمین تذلیل او رسوا کړه عمر سے فرمایي مال رسول الله ویل شي عمر وې کچیر ته هغه وخت کې تعالی ما ویلې چې د سړی وژنه څومره جنجال به تی جوړ شوی وي لیکن د دې آیتونو په نزول کې اوس د عبد الله ابن ابي بن سلول د خپل قوم نم سپک معلوم شو ارچا به ورته کاته به خبره من لورته به کینه منافق به دروغ وایي ته دروغ دی ویلې دي دروغ جن په خبرو باندې عمر سے فرمایي والله قسم فالله لامر رسول الله ده رسول الله امر چې د اعظم برکه من امر وداس ما د امر نه په برکت کې ډیر اوچت دي ځکه د رسول الله خبره د رسول الله خبره هغه د الله د نبی خبره وی مور مې مال ویلې چې عائشه اوچته شو د رسول الله د اثر خپل کا سره مچګه وی ما ویلې چې زه نو چې تګم دغه سر نه خپلوم زه د الله حمد کوم ځکه الله زما حمد کړی دی زما برائت کړی دی د اسمانونو مالک د قران مالک او د قران نازلون کې چې د اسمانونو بر نظم برائت وکي عائشه رضی الله عنها کله د خپل فضیلت ثابتو وي زه د رسول الله پیغله بیبي زه د ابوبکر سی بلورم ازما په نوبت کې وفات شوه دي او شکل وفات کېدو رسول الله د اثر زما په غي کې او په اخر وخت کې زما دغه د لاړ استرويزي شوی دي او د مریم برائت الله په حساب باندې وکي د حساب برائت الله په شاهد باندې وکي زما برائت چې الله د اسمانونو پورته کړی دی قیامت پورې رب العالمین دا بیانوي او د تشکړه هر مؤمن دا سورې نور الولي او د قیامت پورې به دا مسله شي خلکو عائشه ګور ډیره پاکه ده ډیره اوچته زنانه ده ډیره قیمتي زنانه ده الله دې درجه اوچته کړه دا قدرمن زنانه ده دا جنتی ده د دې شرمینه په کار ده د خپل مور غنل په کار دي عائشه به ولید رسول الله دا سر مبارک خپل نکي ادلالا مفسرین لیکي ودا د کجو خاون ما بین کې ونازي قبل سره دغه خبره وکي ګورغه به ګونګاري ځکه د رسول الله خدمت په کار ده دغه اطاعت لیکن د دې دوړو په خپل مابین کې بل سره مینه محبت بیره اوچته شو د رسول الله صلی الله علیه او د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سر مبارک خپل کی او بیرته به خپل ځای لاړه